सितार غږېده په زړه کې مې نری نری सितार غږېده غوږ غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېده غوږ غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېده. کسر پغمان افغانستان کې کلتوري میله کې د لرو بر عام ولس په شمول ادبي کلتوري ټولنو هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. شاعرانو په خوږو خوږو شعرونو د محفل خوند رنګ یو په دوه کړو. پتا مین شم پزان باندې مې اور پورې کو د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کو په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور پورې کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړ د مینې په لار ایمان می راوړ که ایمان باندې می اور پورې کو. هار د پښتنې پیغلې پښتون زلمي شامله بشم بیا د میوندۍ پیغلې ملالې خوله ټپه بشم بیا د میوندۍ پیغلې ملالې خولې ټپه بشم خپله لوپټه به د پښتون په نوم بیرغ کړمه او خپله لوپټه به د پښتون په نوم بیرغ کړمه سمه خو لا څه په لوړو غرو خوره وره بشم دا د پښتنو حجرې به ټولې پرې بنډار کړمه دا د پښتنو حجرې به ټولې پرې بنډار کړمه شعر بشم غزل بشم د مینې یو ټپه بشم لکه خوشحال ورته خوشحاله شمه چې لاس ورکومه په اورنګ وړمه د ګلونو غوټۍ ګل شوې په چمن کې د ګلونو غوټۍ ګل شوې په چمن کې د ځوانۍ سپرلې تیریږي راشه راشه. پښتانه ځانګړي کلتور او ژوندي مزاجونه لري. اتڼونه او ګډاګانې د دوی د فراخه او روښانه فکرونو عکاسي کوي. خپل اقدار ژوندي ساتلو دپاره وخت په وخت ادبي کلتوري هلې ځلې کول د ژوندي کامونو نښه وي او بېشکه چې پښتانه په دې هکله ژوندي او بیدار دي. سردار یوسفزی، مشرق ټي وي، کابل، افغانستان.